گفت آن ستون را دفن کر اندر زمین تا چو مردم حشر گردد یوم الدین. تا بدانی هر کی را یزدان بخواند از همه کاری جهان بیکار و ماند. هر کی را باشد ز یزدان کار و بار یافت بار انجا و بیرون شد ز کار. آنکه او را نبود از اسرار داد کی کند تصدیق او نالا جماد. مولانا جلال الدین رومی رحمت الله تعالی علیه مبارک دا ذکر کړله چې هر آن د ذات الهی جل وعلا د طرف څخه چې الستو بربکم زه ستاسو رب نه یم، ټول په جواب کې ورته وایي چې و، لیکن دا و یا دا بلا توری چې دی دا موږ نه محسوسوو. عملاً کار چې دی دا د خپل دلالت پر بلا باندې کوي چې ته د عدم څخه وجود ته رالې، نو خو الله تعالی درته فرمایلي چې ته وجود ته راسه، خو رالې. الله تعالی درته فرمایي چې بالا ستا وخت پوره دی ځه قبر ته، خو ولاړې، نو رالې ولاړې د هغه رقم نور کارونه هم چې دي دا ګرده کای مقام دلالتن پر بلا دلالت کوي چې موږ ستاسو تابع یو. خو هغه ټول انسانان تابع ګرځي او د دغه آواز چې دغه لرګی دی د جیبه دوغنده عمر وي، دوغنده پیدې وي، وروسته به داسې ورسېږي. خو هغه وروسو تابعداري وکړله، دا مطاوعت قبول د امر هغه دی وسو. نو دا یوازې انسانانو لره نه بلکې ډبرو لره او لرګو لره هم د هغه امر دی او هغه هم احساس لري. هغه دی د هغه د وضاحت دپاره د مبارک استون حنانه هغه فایه چې په مسجد نبوي کې وه، نو هغه فایې ته هغه د خرما تنه درخت چې تنه چې وه هغه باندې نبي علیه السلام مبارک تکیه لګوله. وروسته چې دی مبارک دته منبر جوړ سو، نو دی چې منبر ته ولاړی هغه استون حنانه نارې وهلې. دا نارې ټوله صحابه کرامو واورېدلې، هلته چې موجود وه هغو ټولو واورېدلې. هغه و چې نبي علیه السلام مبارک لاس پر کښېښاوه او ورته ویې ویله چې تاسو که دغه غواړئ دغه به وکړو، که دغه غواړئ چې ولې جاړې ورپخوا دلته وې، اوس د دا ځای څخه لرې سولې، دا ستاسو لرېوالی زموږ دپاره سبب د وینو د زړو ګرځي. وروسته در هغه نبي علیه صلات وسلام مبارک ورته ذکر کړله چې ای هغه درختې ستاسو سره خو د الله تعالی یو لوی احسان سوی دی او همراز بخت ګرځېدلې چې تا ته دا کیفیت پېښ دی. نو زه به الله تعالی ته دعا وکړم چې تا پر میوه وګرځئ، مشرق و مغرب به ستاسو د میوې څخه استفاده کوي. او که ته غواړې په هغه عالم کې به چې آخرت دی هلته به سروې او تر و تازگی ذات الهی تاسو ته درکړي. نو د همیشه لپاره به هلته درخت ورته ویله گفت آن خواهیم که دایم شد بقا، ول زه هغه غواړم چې زما بقا دایمي وي. نو تاسې چې دغه وویل دا وروسته خبره دغه زما خوښه ده. مولانا صاحب مبارک موږ ته ذکر کړه چې واورې ای ناپوه شخصه، ای غافله، در درخت ته کم مه ګرځه،
د درخت چې تنه چې ده هغه ده په آخرت باندې خوشحاله ده ځکه چې هغه دایمي ده. ته په آخرت سره د آخرت څخه غافل یې، نو دا غفلت ستا لپاره نامناسبه دی. دا صورت د غفلت دا د ځان څخه ایسته که دا د مبارک اخري موږ ته ارشاد او نصیحت وکړي. اوس بیرته هغه کیسه کوي چې آن ستون را دفن کرد اندر زمین. دغه ستون حنانه چې د هغه بحث و مباحثې وروسته نبي کریم علیه صلات وسلام مبارک هغه دفن کوي، لکه یو شی چې دفن کیږي، یو انسان چې دفن کیږي پر دغه شکل باندې د تنه د خرما د درختي د پرې کړه دفن یې کړه. تا چې مردم حشر ګرد تا لکه انسانان چې دا را جمع سي د آخرت په ورځ د بدلې په ورځ چې د آخرت ورځ ده چې د آخرت په ورځ بیرته راپورته سي. تابیدانی هر کی را یزدان بخواند از همه کاری جهان بیکار و ماند. دا خو نبی علیه صلات وسلام مبارک عملا داسې ذکر داسې عمل وکړي، دا دپاره د دې وکړي چې هر هغه څوک چې آخرت ته متوجه سي، د آخرت ترقي برکات لوړوالی غواړي، نو د دنیا د کارو څخه ځان را فارغه کوي. ګوره دا تنه چې وه چې دې د آخرت ته ترجیح ورکړه، نو خامیوه یې پاته سوله، د دنیا تعلقات یې پاته سوله. حاجی نبی علیه صلات وسلام مبارک دفن کړه. نو تا بدانی تا لپاره دې بدانی چې پوه سې ای سالک، هغه شخصه چې ته هم سلوک کوې تګ کوونکی یې د ذات الهي جل وعلا د رضامندۍ دپاره. تابدانی هر کی را یزدان بخوان دپاره د دې چې ته پوه سې چې هغه څوک چې ذات الهي جل وعلا یې وغواړي، چې الله تعالی یې وغواړي، نو چشتی از همه کاری جهان بیکار ماند. د کار څخه د جهان دی بیکاره پاته سي. حضرت امام ربانی رحمت الله تعالی علیه مبارک په خپل کتاب کې ذکر کړی دی چې د فنا اول تاثیر دا دی چې د دنیا څخه د سړي زړه مات سي. دا د فنا اول ګام دی. تابیدانی هر کی را یزدان بخوان از همه کاری جهان بیکار ومان. نو یو بیکاری عملی دی، یو بیکاری قلبی دی، په زړه کې رغبت نمات سي، د ضرورت په اندازه اخته یې هغه پروا نه کوي. دغه از همه کاری جهان بیکار ومان. هر کی را باشد یزدان کاروبار. هر هغه انسان چې د ذات الهي جل وعلا سره د ده کاروبار یعنې تعلقات وي، یافت بار انجا، نو دی هلته میوه پیدا کړي. دا میوه نو دی نه غواړي، هغه معنوي انعامات، هغه معنوي کیفیات و برکات چې روحاني دي، نو هغه روحاني ته دی ترجیح ورکړي، دغه جسماني و تقاضا و دی څه شي کې مرجوح یې کړي، مغلوب یې کړي. دا مغلوب کې روحاني تقاضاوي د ده څه پیدا کړي، رغبت پیدا کړي. هر کی را باشد یزدان کاروبار یافت بار انجا. بار د میوې بار ته وایي، نو بار د میوې کمال هلته دی پیدا کړي. دا نو پرېږدي. موږ تاسو ته در مخه ذکر کړه چې یو عقلي معاش دی، یو عقلي معاد دی. عقلي معاد چې انسان پیدا کړي دا یو جوهر نوراني دی د انسان په وجود کې، چې دی د هغه شیانو څخه ځان ګوري کوم چې د ده دپاره څه شي ګرځي، سبب د عیب ګرځي. اوس یو انسان چې لس بدن وي هغه د باندې نور وځي چې څه شي چې عقلمند وي، ونې خو دا د ده دپاره سبب د عیب ګرځي. خلک ګرد عیب پروایي کوه نه وایي دی د خپله معیوب دی. نو دا عقل دی را ګرځولی دی د دغسې خبرو څخه، د دغسې اعمالو څخه چې هغه د ده دپاره په خارج کې د باندې د کور در ځای د ده دپاره عیب ګرځي. لیکن د هغه جوهر نوراني چې دا قوت پیدا کړي د آخرت امور په مشاهده کې، نو دی بیا هغه کارو څخه ځان ګوري چې په آخرت کې د ده دپاره سبب د عیب ګرځي. نو دی د آخرت امور ته ډېر ترجیح ورکوي، ځکه چې هغه ورته معلوم دی چې هغه عیب چې دی هغه درجه عیب څه دی، ډېر بدخر عیب دی، هغه ډېره رسوایي ده، د انبیاء کرامو په مخ کې ده، د کومل اولیاء کرامو په مخ کې. نو په دې په مخ کې چې سړی رسوا سي دا خو ډېره بده رسوایي ده. نو دی هغه رسوایي ته ګوري، دا رسوایي یې یېره سي،
نو دوی په دې نه پوهېږي هغه رسوایي ته دوی ترجیح ورکړي چې یا هغه په آخرت کې موږ ته د رسوایي سبب ګرځي د هغه څخه دی ځان ګوري دغه ته روحاني طریقې وایي هر کی را باشد ز یزدان کاروبار یافت بار انجا و بیرون شد ذکار دی نو هلته بار پیدا کوي چې هغه اخروي او روحاني نعمتونه دي نو د کار څخه د دنیا دی داسې ډېر التفات نه ورکوي مګر پر قدر ضرورت آن که اورا نبوت زی اسرار داد زی اسرار یا اسرار دواړه سی دي کی کند تصدیق او ناله جماعت اوس دی مبارک موږ تاسو ته وختي ذکر کړی دی د درو طایفو څخه ډېر بد وړي یو مزورین د ناکه شیخان یو شیګان یو فلاسفه څخه د مبارک ډېر بد کیږي اوس نو چې دی د معجزاتو دا بیان یې ذکر کوي وای دا فلاسفه والا نه مني هغه وایي دا د عقل خلاف دی ډبرې څنګه خبرې کوي لرګي څنګه خبرې کوي دا خو دی چې د دوی د عقل څخه دا خبرې چیشتې په هغه خوا دي نو دوی پر هغه باندې څه شي کوي ترجیح کوي نه مني دی مبارک پر دوی اوس ترجیح کوي وای آن که اورا نبود از اسرار داد وای هر هغه انسان لره آن که هغه څوک اورا چې د لره نبود نوي از اسرار داد د باطني علوم څخه داد حسن داد دا داد ته وای ورکړې ته وای چې دی دادې باطن نه لري دادې باطن دی نه لري کی کند تصدیق او ناله جماعت کله دی تصدیق کوي د ناله د اواز کولو څخه د جماعتي شانو چې هغه ډبرې دي ډبرې نو څنګه اواز کوي دا خو جماعتي شی دی گوید آره نیز دل بحری وفاق تا نگویندش که هست اهلی نفاق نو دی خو په زړه کې نه مني وای دا فالتو خبرې دي خو په شریعت کې راغلي دي نو په شریعت کې راغلي د شریعت په مراد چې مني ظاهري دوی نه مني فلسفه والا بیکاره فلسفه شي گوید آره نی زدل گوید دی وای آره نی داسې نه ده اره آیا نه داسې نه ده زدل په زړه کې د زړه څخه دوی دا وای داسې نه ده نو بیا ولې وایي چې د بحر وفاق د پاره د موافقت د نورو مسلمانانو د موافقت لپاره وایي سیدی ده لیکن دی په باطن کې نه مني گوید آره نیز دل بحری وفاق پر دا وقف وکړي د پاره چی شي د موافقت نو دی وایي سیدی تا نه گویندش که هست اهلی نفاق د پاره د دې چې د خلک بیا دته ونه وایي چې ته خو منافق یې نه مني نو دی ظاهر تصدیق ترسره کوي په باطن کې دی نه مني دی مبارک یو بله خبرې کوي وای گر نیستندی واقفانی امر کن در جهاد ردگشت بودی این سخن دی مبارک فرمایی وای کچیری گر کچیری نیستندی که نوای چیشی نوای واقفان چې دوی خبردار دي په امر کن سره الله تعالی چې اراده وکړي اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون کله چې الله تعالی اراده وکړي د یو شي نو هغه ته وایي جوړ سه هغه جوړ سي چې دا جوړېږي دا امر کن وایي امر کن خو امر دی چې جوړ سه وجود پیدا کړه وجود پیدا کړي نو دغه وجود چې پیدا کیږي ته امر کن وایي وای پر دغه باندې کومل اولیاء کرام خو په خپل استعداد باندې یو څه معلومات لري که نه لري دی مبارک فرمایي یا کومل اولیاء دي یا انبیاء کرام دي کومل اولیاء کرام چې کشف عیانی لري یا کشف وجدانی لري وجدانی د احساسو په ذریعه سره عیانی د سترګو په ذریعه سره دا کشف اقسام دي یو سړي ته په بدن باندې یو شی معلوم سي حواس خمسه څخه خو یو حس دا څه شي دي دا غوم دی چې په لاس باندې یو شی معلوم کی چې دا کلک دی پوست دی دا په ژبه نه معلومیږي نه په سترګو معلومیږي دا کلک او پوست والی دا په لاس باندې معلومیږي دا هم د حواس خمسه څخه دي بعض اولیاء کرام دی په دا کشف وجدانی وي وجدانی دا د دوی پر وجود باندې دوی ته دا کیفیت معلومیږي بعض ته په سترګو معلومیږي هغه ته کشف عیانی وایي یا ته کشف وجدانی وایي دی مبارک فرمایی وای دا کشف عیانی یا کشف وجدانی چې دغه اولیاء کرامو نه وای یا د دوی متعلق چې یو شی اعتقاد کوونکي دي
اوس یو ولي دی هغه وایي دا خبره داسې ده د ده تابعداره چې دي هغه هم د ده تصدیق کوي چې دی وایي چونکې د ده سره یې صداقت شته اخلاص شته نو دا خبره د هغسې ده دی مبارک فرمایي وایي که دغه درې طایفې نه وای چې کشف عیاني کشف وجداني او تابعین د دوی چې دي که دا طایفې نه وای نو در جهان ردگشت بودی این سخن دا خبرې به ګرد رد کړې وای چې دا څنګه کېږي چې ډبرې دې خبرې وکړي نبی علیه صلات وسلام مبارک ته سنګریزو یعنی دا د ډبرو یو حصو دا ټوټې د ډبرو چې دې ته سنګریزې وای دغو نبی علیه صلات وسلام ته د رسالت شاهدي ورکړې ده ورکړې ده که نه ده په حدیثو کې راځي وایي که چیرې دغه کومل اولیاء کرامو برکت نه وای او د هغو تابعدارو برکت نه دا نور به ګرد رد کړي وای ولې ردونه چې دا د عقل سره موافقه نه ده وایگر نیستندی واکفانی امر کن در جهان ردگشت بودی این سخن دا خبره به په جهان کې خلکو رد کړی وای نو 100,000 ز اهل تقلید و نشان افغانت شانیم وهمی در گمان وای نو 100,000 وای 100,000 ز اهل تقلید و نشان چې د اهل تقلید څخه دي تقلید چې د یو بل چا اتباع وکړي بې له دلیله ز اهل تقلید و نشان چې دوی اهل د تقلید دي او اهل د نشان دي که چیرې دغه 100,000 اهل د تقلید او نشان چې دي افغانت اچي څوک اچي د فلسفه اچي شان دوی نیم وهمي په نیم وهم سره در ګمان په ګمان کې وای دا خبره داسې نه اوس یو سړی ټینګ اعتقاد لري د یو داسې خبره وکړي چې ډېر خلک په چیش کې واچي په شک کې واچي د دوی د فلسفو کار چیش دی کار یې دا دی چې هغه جزمي اعتقادي هغه جزم د اعتقاد چې دی لري چې دغه سنګریزو چې دي دا د نبي علیه صلات وسلام د رسالت تصدیق کړی دی دا دی وهادي دا خو د ده یقین دی اعتقاد یې دی جزم یې دی لیکن دی یو داسې خبره وکړي دا فلسفه والا تا په شک کې واچي چې دا والا عجبه ده ګوره ستا ټینګ جزم یې در څه شي کوي در سستي کوي نو داسې وایي ډېر سته څه شي وایي 100,000 ز اهل تقلید و نشان افغانت اچي شان دوی نیم وهمي په نیم وهم سره در ګمان یې په شک کې در مخه خو یې یقین و اوس یې چیر راواچوه د یقین سه شک سره واچ یو شک دی یو وهم دی یو یقین دی یو تردد دی دا خو رتبه اوس مثلا یو څوک درته وایي تا ته چې زید راغلی اوس زید چې راغلی دی درته وایي جاء زیدون زید راغلی اوس که ستا د ده د خبرې متعلق دا ګمان وي چې زید نه دی راغلی چې زید چیش دی نه دی راغلی دا یو دې ته وایي وهم دا ستا ته چیش دی یو وهم دی او د ده په مقابل کې خو نو دی خو یې راغلی ته وایي یا نه به یې راغلی دا ته چې وایي نه به یې راغلی په سل کې د شپېته یا اویا دا اعتقاد دی چې نه دی راغلی دې چې دا اعتقاد دی چې راغلی دی دغه چې دا نه دی راغلی دې ته وایي وهم دغه چې دا راغلی دی دې ته وایي ګمان صحیح دغه چې دواړه سره برابر سي چې راغلی به یې راغلی به نه یي دې ته وایي شک تردد طرف راجع ته ځوان وایي طرف مرجو ته وهم وایي طرف تساوات ته چې وایي شک و تردد پوه شوه در دغه په اخوا بیا یقین دی تا ته یو چا وویل چې زید راغلی تا ته دواړه خبر چې یا به راغلی یا به نه راغلی 50% هغه 50 هغه لیکن وروسته در هغه تا زید ولیدی چا دی راغلی دی نو چې راغلی دې ته څه وایي یقین وایي دې ته رتبه څه وایي یقین وایي نو استا یقینیات چې هغه دی زید راغلی دی د یو داسې خبر درته کوي چې دا د زید په راتګ کې تا ته شک پیدا کړي د هغه یقین سې راتا کړل یې ځوان ته د ځوان سې راتا کړل چیرې و شک یعنی استا راتګ یې د 100% څه څو ته راورساوه 50 ته راورساوه وای 100,000 ز اهل تقلید و نشان افغانت شان نیم وهمي در ګمان دا نیم وهم د دې تا په ګمان کې اچي افغانت اچي در ګمان یې په ګمان کې نیم وهمي د فاعل دی دا نیم وهمي د دې تا په کوشش کې اچي په ګمان کې اچي کا بزن تقلید و استدلال شان کا کله کله کای دا کا کای بزن تقلید و استدلال شان
کله په ګمان باندې په تقلید باندې په دلایلو باندې شان د دغه فلاسفهو قایم است دا د دوی ځوان دا ګرده ګمانونه دي قایم است و جمله فرو بالشان د دوی ټول وزرونه چې دي پر خو دا وزرو ته وایي بال دا محل ته د وزرو وایي یا پر دا هډوکو ته د وزرو وایي بال هغه تیش ته وایي ابونوکو ته وایي نو پروبال د دوی ټوله وزرونه چې دي دغه ګمانونه دي دا دوی په ګمانو باندې د انبیاء کرامو د هغه یقیني شانو دوی مخالفت کوي شبهه انگیزد آن شیطان دون وایي دا تا ته شبهه انگیزد تا په شبه کې اچوي هغه کمزوره شیطان بیکاره شیطان در پتند این جمله کوران سر نگون در پتند په وړاندې اچي این جمله کوران دا ټول وړاندې سرنګونې اچي اوس خو موږ شی نه دی لیدلی خو موږ ته په روایاتو کې راغلی دي لیکن دی د عقل په ذریعه سره تا په داسې ګمان کې واچي چې د هغه و انکار ته دې جوړ کړي او چیز ته دې جوړ کړي و انکار در پتند این جمله کوران سرنگون نو فای استدلالیان چوبین بود پای چوبین سخت بی تمکین بود وای پای استدلالیان وای پښه د استدلالیانو چې دا هغه ضعیفه ده لکه د لرګي پښه د لرګي پښه خو چې یو تور ورسره کېږي چې د پښه بالا نه پښه ده نو دا د دوی دلایل چې دي یا د دوی دلایل نه ګرسره پښه د استدلال چې ده حضرت شاه نقشبند صاحب مبارکه څخه امام رباني صاحب مبارک فرمایي یو چا پوښتنه ځینې وکړله چې دا سیر سلوک از برای چیست دا سیر او سلوک دپاره د چی شي کوي دا صوفیان د مبارک ورته ذکر کړه حضرت شاه صاحب مبارک ورته ذکر کړه ولتا دپاره د دې هغه اعتقادات د دوی مشاهده وګرځي هغه اعتقادي امور د دوی مشاهده وګرځي او هغه اجمالي عقاید د دوی تفصیلي وګرځي اجمال به په تفصیل بدل سي اعتقاد به په یقین او په مشاهده بدل سي څنګه اوس ګوره د دې د اعتقاد چې امنت بالله ورسوله زموږ ایمان پر ذات الهي پر ملائکه باندې اوس د ملائکه ایمان چې دی خو موږ ایمان راوړی دی پر ملائکه باندې صحیح په دغه سلوک په ذریعه سره تاسو مشاهده ګرځي چې دغه ملکه ده دا د ملکې مشاهده در مخه خو دې اورېدل و علم و اوس څه شو اوس تا یقین وګرځېدی عاشه وګرځېدی در مخه اجمال اوس تا معلومات حاصل چې ملکه دا ته وایي په دې کې دا صفات کې دا دی استا په چې استعداد باندې ګوره تفصیلات درته معلوم شو نو هغه اعتقادي امور به ستا تفصیلي سي او اجمالي به تفصیلي سي او هغه ایمان بالغیب ستا چې وګرځي ایمان بالمشاهده وګرځي دا دغه لپاره چې هغه علمي کیفیت ستا په چې واوړي په شهودي واوړي دی مبارک فرمایي وای فای استدلالیان دا په دلایلو کې ثابتې دي ته وای ایمانی استدلالي یو توحیدي استدلالي دی یو ایمانی استدلالي دی او بل ایمانی چشتي ایمانی شهودي دی ګوره دا ایمان چې دی ایمان چې موږ لرو پر ذات الهي جل وعلا باندې او پر نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې بیا نو پر هغه باندې متکلمینو چې ویلي دي دلایل ویلي چې ذات الهي جل وعلا یو دی دا دی شریک نه لري حل دا ګر دلایل ویلي دي کنه دی ویلي عاشه ویلي دا مخالفین استاد زر دلیل ازدجی یا د 2000 دلیل ازدجی لیکن دا مخالف یو غدا څه خبره تا ته وکی چې استاد 2000 دلایل در اڅ کی د 2000 دلایل سره چې تا په شوبه کې واچي د مبارک وای فای استدلالیان چوبین بود سره دونه دلایل در سره دي داغه دلایل باوجود تا په چیش کې واچي په شوبه کې دوی هوايه د فخر رازي سره رحمت الله تعالی علیه سره چې ما شیطان سم مباحثه کړي او په اخر کې خدام دلایل زدا واغور ردونه نو دلایل خو دومره دلایل چار څونه وای هغه دردي په پای کې تا چی شي تا دلیل درې او دا دلیل به درته چې استغفل دلایل مګر هغه ته په مقابل کې شي معلوم سي ضعیف معلوم سي یا نو استدلالي پرېږده پای استدلالیان چوبین بود جواب چی شي چې موږ ته نبی علیه السلام فرمایلی دي هغه صادق المصدوق پیغمبر دی او موږ پر هغه باندې ایمان دی هغه فرمایلی دي موږ یې منو او دا هغه څه پوښتنه وه چې دا څنګه الله تعالی جل وعلا واحد دی شریک نه لري نو پای استدلالیان
او پښې د استدلال چې دي که ته دلایل وایې دا کمزوره دي شاید د مخالف دلایل دي ستا پر دلایلو باندې غالبه سي یو د اسلام استدلالات چې دلایل دي یو د خپل اسلام دی اسلام چې دی دا دوه صورته کې دا غلبه پیدا کوي یا به د اهل اسلام چې دي دوی به حقیقي ایماندار وي دغه حقیقي ایماندار انسانان چې دي دا پر غیر ایماندار انسانانو باندې غلبه لري صحیح یا به څه شي او پاتې سو استدلال د استدلال په اعتبار باندې اسلام چې دی پر ټولو ادیانو باندې غالب دی دغه دلایل د اسلام چې دي چې هغه دلایل د اسلام نو د څه شي چې ذات الهي یو دی شریک نه لري پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام آخري پیغمبر دی خو دا دلایل چې دي دغه دلایل چې د سړي پر صحیح طریقه باندې زده دا پر ټولو دلایلو باندې غالب دی د نورو ادیانو لیکن ظاهري اسلام هغه وخت غلبه پیدا کوي چې پر اسلام باندې صحیح مسلمانانو عمل کړي انو بیا د ظاهري صورت په اعتبار سره هم غلبه پیدا کوي لیکن په استدلال په ذریعه سره اسلام چې دی دغه دلایل کوي دي غالب دي لیکن وجد صاحب استدلال هم ایماندار کامل ایماندار نو هغه اول دلیل داسې ورته وایي چې د شیطان هغه ټول دلایل پر خپل ځای باندې معطل ورفرید دي ځکه چې دی صحیح ایماندار دی د ده ایمان شهودي ګرځېدلی دی ایمان چې شهودي وګرځي بیا د خلکو پر خبرو بیا تاثیر نه پر کوي مثلا تا ته څوک ووایي چې په چارسو کې اور بل دی او تورته صحیح دی دواړه یقیني او صحیح خلک دي اعصام یقین سو چې دا دی بل وایي یا نه دی بل وایي داسې لیکن چې ته اور ته ولاړلې اور دې ولیدی او وروسته در اور د لیدلو په اور وسوځلې د اور تاثیرات در معلوم سو چې دا داسې چې اور دی چې سړی وسوځي دغسې کوي دا ګر در معلوم سي اوس یو څوک درته وایي چې اور نسته اوس یې نو تور سره منې چیرې منې نو اولیاء کرام چې دي هغو د ایمانداري شهودي ته رسېدلې ده هغه چې ته ورته ووایې درته تعجبه معلومه سي چې دا څنګه خبرې کوي نو پای استدلال یې چوپین اوس نو د دلایلو په ذریعه کې اعتراف واخلې چې یا اور ستا ته وایي نسته نو خو تا هم په دلایلو تا ته دا خبره رسېدلې ده دا ستا دلایل به هغه در رد کړي لیکن چې ته ووینې چې دا ستا استدلال شرعي تفصیلي وګرځي او شهودي وګرځي بیا څوک تا نسي ماتولی هغه په قرآن کریم کې چې ذکر دی و شیطان ته الله تعالی فرمایلی دی چې زما پر بندګانو خاصه وباندې ستاسو غلبه نسته هغه دغه بندګان شي چې شهود ته ورسېږي او پاسو د دلایلو کیفیت د دلایلو کیفیت ښکته دی نو دی مبارک کوم یو بل ځای وایي چې مناطقه خو دغه خبرې کوي چې دوی چې دی دا دلالت کوي پر اور باندې دا دوی پر چی دلالت کوي دا دلالت غیر لفظیه وضعیه دی چې دا دلالت کوي پر چی باندې پر اور باندې نو دی وای ګردو عمر په دغه وخت کې وخت در موضوع و در محمول رفت وای پر دوی باندې ټول وخت په دغه کې چیرې چې دا موضوع ده دا محمول دی دا پلانکی دی دا دلیل دی موږ مدلول ته رسېدلي چې اور دی الله تعالی جل وعلا محبت ته رسېدلي او هغه اور باندې موږ سوځلي د ګردو شان او حقایق راته معلومیږي استدلالاتو ته موږ ضرورت نه لرو استدلال هغه چاته وایاست چې هغه نه په خبر موږ په اصل خبر یو نو دلایلو ته څه ضرورت دی چې داسې دی او داسې دی دلایل خو د غایب دپاره موږ د غایبینو څخه خلاص سوي یو نو دی مبارک هم وایي پای استدلالیان چوپین بود پای چوبین سخت بې تمکین بود دا پښې د لرګي چې دا ډېر بې تمکینه دي کمزوره دي غیر آن کتفی زمان دیدور کسی باتش کوه گردد خیر سر کوه گردد غیر آن کتفی کتب یو کتفی فرد دی یو کتفی الاکتاب دی یو کتفی تکوین دی بل کتفی الارشاد دی دا اکتاب عمر توای کتب یوم بولی غوثیم بولی دا پا اولیاء کرامو کی یو تایپه دا اولیاء کرامو کتب التکوین هغه ته وایي چې د ټولو اولیاء کرامو رئیسي په دا ظاهري امورو کې کتب الارشاد هغه ته وایي چې د ټولو اولیاء کرامو رئیس وي د هدایت په اعتبار سره د ارشاد په اعتبار سره چې الله تعالی ته دا بندگان باید پر څه طریقه ورسول سي دا د رهنمایي په اعتبار سره چې د کامل مکمل اولیاء کرام
تربیه کوي د مخلوق کامل مکمل پر هغو باندې چې کوم رئیس دی دې ته وایي قطب الارشاد. یو بیا قطب فرد دی پر دا دواړو باندې چې بیا لوړ مقرر دی هغه ته وایي قطب فرد یا قطب الاکتاب هم بولي یا ته فرد محمدي هم وایي. غیر آن قطبی زمانی دیدور ما سوا د هغه قطب چې دی قطب زمان دی دیدور دی سترګې والا دی. څه دی؟ دیدور سترګې والا. کسباتش کوه گردد خیر سر د ده په ثبوت باندې چې دی د الله تعالی جل وعلا پر وحدت باندې دغسې ثابت قدمه دی چې غرونه د ده په ثبوت کې متحیره ګرځېدلي دي. غرونه خو هم ثابته دي خو حاجي د نوح علیه صلات وسلام مبارک دی مبارک یو بل ځای وایي توپان هېڅ تاثیر نه پر وکړي ګرده یې پورته وکښته کړله لیکن دا غرونه پر خپل ځای باندې ثابت قدمه در دا اوسه پاته دي. لیکن د دغسې قطب فرد و ثبوت ته دغه غرونه متحیر پاته دي. غیر آن قطبی زمانی دیدور کسباتش کوه گردد خیر سر ما سوا د هغه قطب زمانه چې هغه سترګې والا دی که اثباتي په ثبوت باندې اش د دغه قطب فرد یا قطب زمان یا قطب تکوین یا قطب الارشاد کوه دا غر چې دی گردد ګرځي خیره سر متحیره ګرځي چې دا څنګه ثبوت دی موږ هم ثابت شو لیکن د ده ثبوت چې دی هغه د علامه څخه وتلی علیده ثبوت دی. اوس نه د هغه وضاحت کوي بس.